د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلې نامه. هغه کسان چې دیني لیکنې کوي کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم لیکي یا ټایپوي، دوی د صلی الله علیه وسلم پر ځای یوازې صاد یعنې د هغه مخفف شکل ټایپوي. څنګه کولی شو د صاد پر ځای د هغه مکمل شکل یعنی صلی الله علیه وسلم ټایپ یا ولیکو؟ د دغه کار لپاره راځو صاد انتخابوو، FDFA ټایپوو او وروسته له کیبورډ څخه Alt X وهو. تاسو وینئ چې صاد پر ځای باندې هغه مکمل شکل صلی الله علیه وسلم راغی. اوس کولی شئ چې دا کنټرول C کوئ او نور ځایو کې چې یوازې صاد راغلی هغه باندې پیسټ یا کنټرول V کوئ. همدومره سادګۍ دا کار امکان پذیره دی.